سلامونه قدرمنو لیدونکو جوړ په خیر بیا هم ستړي مشئ د ګران افغانستان د رپورټونو په لړ کې دا د وروستۍ شېبې دي چې له خیره سره ځو الوتکې ته او الوتنه لرو د استانبول پر خوا او له هغې ځای نه بیا الوتنه لرو د کوپنهاګن په خوا هیله لرم د کابل د نړیوال هوایي ډګر ځینې برخې چې تاسو ته زه ښیم هغه تاسو ته په زړه پورې واقع شي دلته یې ګورئ په دغه قسمت کې ګورئ چې د باندې الوتکې دي قدرمن لیدونکو د کابل نړیوال هوایي ډګر نو دغلته چې ګورئ تاسو خو زما تصویر به په دې ښیښه او هنداره کې ګورئ هغې نه اخواته د باندې چې ګورئ ټول نو د الوتکو میدانونه دي او دلته د ټولو مسافرینو دپاره د هوسا شیبو د تیرولو امکان دی دوستای عزیز و گرامی من فکر میکنم که میدان هوایی بین‌المللی کابل واقعا بسیار مقبول ساخته شده مخصوصا برای کسایی که باز در سالون انتظار میان و منتظر پروازهای خود است بسیار عالی و مقبول است میبینین میوه های مختلف نان و غذاهای مختلف افغانی به هر قسمت در میدان هوایی کابل او دا هم د آیسکریمونو برخه شیریخ و آیسکریم نه دیگه دا وګورئ قدرمن دوستانو څومره ښایسته بسیار عالی است بسیار مقبول است والا شیریخ وطنی قیمتونه خو ډیر زیات نه دي نه مناسب دي دا څو دی دا قیمت دی سل والا دی سل افغانی ډیر آسانه ډیر ارزانه این سوی جوانان دیگه آمدن کدام جای خوب میرن چی یک نانای خوب میخوره چی میخوره نو بچه برگر است برگر است خوشمزه است خیلی خوشمزه نوشی جان این بینده های عزیز و گرامی بسیار میوه های خوب افغانی اینه در میدان هوایی بین المللی کابل چیه طور مامور هستن یک زیاد میوه ها سلام علیکم خوب است یعنی تمام میوه ها را شما دارین اینجا میوه های خشک هر چیز از میوه های وطنی راست میگی جلغوزه بادام کشمش خوب است فروشاتتان یعنی میشه اینجا خارجی ها و افغان ها میخرن ما دیگه کندن پس میرن یک توفه میبرن عالیه خیلی بدر این گلاس ها بابانا چیز که دیگه قهوه دارین چای قهوه اینه خلاص دیگه در خدمت از اروپا پیش استنجور باشید اینه بینده های عزیز و گرامی فکر کن چی میوه های خوشمزه افغانی ببینید بسیار مقبول واقعا یک چیز دیگه من دیدم اینه زعفران والا من نمیفهم باش که از خودشان پرسان کنیم زعفران های خوب اون است اسباب بازی اطفال هم هست چیزای فیشنی خانم هم هست اینه بسیار گپا داره تسبیح ها اینه دقیقا دی قدرمون دوستان و خدا راستی د افغانستان ټول تاریخونه له دوی سره دي دا وګوره دغه دي سلام علیکم خوب هستی بچه صحت شما خوب است خیریت چی است نامت اجمل جان چقدر خوب سلام تاسو ته جوړ په خیر څه نوم میگی ته محمد اسلام جان ډیر الله خوب قربان شم یک کمی توضیح بدی چی دار میوه ها مثلا چی دارین شما میوه وطنی اساس خوب وطن چی داره مثلا یکم بلند گپ بزن جلغوزه از جلغوزه پکتیا بسیار خوب بادام داریم بادام لوگری از بادامای سمنگانی است زعفران داریم زعفران های از کجاست زعفران ها بازارش وزیرات است از هرات است خوب هم تو هست قیمت ها رو خسر مردم زیاد نمیفروشین که والله بیای میدان اویز پس خو گشتام نمیتونه خوب قیمت سرش ما ایزی اکثر بسیار کم فایده میده خوب مگر بسیار چیزای از نماد افغانستان و افغانی را نشان داده نه واقعا ببینید اینجا بسیار تشکر قربان شم ډیره مننه ته براته څه وایې اختر دې مبارک شه تاسو مبارک شه د ټولو بینندگانو ته دلته خو ان شاء الله مواد هر څه لري تاسو الحمدلله مثلا زه درته وایم سنجد دا هغه لري دا سنځلې سنځلې لري ولې دغه دي کوم والله بشک والله بشک ها اوس مثلا زه غواړم
یو دانه قرقولی واخلم قرقولی لري خوري ولې نه ولی از خدای کلی چیز آره دارن ولا دا وګوره اوه ته دې حالت په سر د قرقولی کېده در دای شاه بابا عین خرخول کو من ببینم نه با خدا مگرم کلاه کتی از مو آمد کرزای خوب معلوم میشد والا تشکر مننه ډیره مننه یار مسافر چې راځي قربانم شم ډیره مننه قدرمن لیدونکو هر خوا چې ګوره واقعا دلته هر څه د وطن په دې هټیګانو کې ښکاري آفرین ډیر کار کړی دی بهار یو ماشاءالله او هه دلته خو څه میوې پیدا کیږي او رواش نه سارال قدرمن لیدونکو راځي چې یو کافي وسکو ولا کافي شته ده د اروپا او د امریکا په سطح باندې شاید د افغانستان ولا په زړه پورې او خاو خوندوره هاي قدرمن لیدونکو راشي وګوري قرت وګوري دغه دي ښایسته قرت دا نو زموږ د خلکو داسې ښایسته قروت بسیار مقبول و زیبا و خوشمزه میگن است میگن جوریش بیخی ده خود کابل آمد والا خبر باشیم که میگه همینجا است هیل یک چیزی دگان والا پسته قدرمن لیدونکو ګورئ د افغانستان د لاسي صنایعو څومره ښکلی نندارتون ده او د ملګرو دلته عزیزانو څنګه دا ښایسته یې تنظیم کړی ده تاسو وګورئ یعنې واقعا ډېر په زړه پورې ده هغه افغانان چې له دې ځای نه بهر ته سفر کوي دا د یو ښه یادګار په توګه یې له ځان سره وړی شي او په تېره بیا بهرنیان یعنې غیر افغاني اتباع چې دلته راځي دا واقعا ډېره په زړه پورې ده د دوی لپاره اینه ببینین بینده های عزیز و گرامی دینمت یک جایی که بیایید تروالا خریداری نمی کنین حتما ببینین این هر کدامش چه ظریف ساخته شده این ساخت افغانای عزیز ماست و ببینین حتی بیخی چند سال بسیار پیش میریم در رابطه با صنایع دستی مردم ما قدرمن دوستانو تاسو فکر وکړئ دا یو هټۍ او دکان نه ده دا بیخي یو نندارتون ده این دلته بیخي زمونږ د هیواد د لاسي چارو کارونو صنایعو ډېرې په زړه پورې برخې تاسو دلته ګورئ تاسو ګورئ هغه څه چې په پخوا ستاسو په یاد دي په نوي ښار یا شهرنو کې به دا شیان جوړېدل او دا به بیا بهرنیانو اخیستل ډېر کلونه پخوا نمونه های یک بخش محدودی از خالینای افغانی والا بینده های عزیز ما خب برای خانم خود و برای خود از اینی رقم هم خریدیم از یک گالری دیگه خبرتان کنم میفهمین اینه میره میگن که قدم به قدم نقطه به نقطه و گام به گام در وطن ساخته شده هیچ کدام اثر خارجی میگن نیستن این واقعا بسیار جالب است ببینید بینده های عزیز و گرامی قدرمن لیدونکو رو چې کابل ته راغللی دلته به حتما راځئ دا ستاسو لپاره د یو ښه نندارتون حیثیت لري او بله مهمه خبره تاسو ته وکړم هغه دا ده چې تاسو یو ګیلاس کافي هم دلته ترلاسه کولی شئ قدرمن لیدونکو یوه برخه دلته د بزنس کلاس ده سالون بزنس کلاس دلته نو بس بزنس مینان برازی حالا ما از بزنس مینان چی کم هستیم او بیدن بیا که بریم که داخل چی است او اینجا هم یک مغازگه که خود دارن
این زعفران بسیار مقبول. دا قدرمن دوستانو بزنس کلاس خو واقعا چې رښتیا هم بزنس کلاس ده. اوه دا خو ډېر ښه کوچونه و چوکیگانی آرام و فضا. یعنی ما ولاد میدانهای هوایی بین المللی دیگه کشورها همه تو یک جای رو ندیده بودم. بسیار مقبول، دیزاین بسیار عالی داره و جای بسیار مقبول. باشین که ببینیم این میگه بسیار یک جوان بسیار اما تو خط بلند استاد است که ایده جو. السلام علیکم، جور بخیر، صحت بخیر، خیریت داد. تو چه نمیگی؟ ولی جان او والله چې دا بزنس کلاس ده. بزنس کلاس نو دا ډېر پیسې دار خلک به دلته راځي. دلته نو خامخا نو څنګه د امام په دې پیسې دارانو کې حساب یې کنه خوشاله اوسې. والله تاسو خو ډېر څه لرئ دي. دې هټۍ کې مو لکه داسې نندارتون هم ده د افغاني وچو میوو. یو ډېر ښکلی نندارتون ده او بېلابېل نمونې او بیلګې لري دلته. ښه یعنې دلته هم کله کله دلته نو اکثرا به د بهرنیان به راځي و بهرنیان هم راځي حساب او خپل افغانان هم راځي. ښه نو دلته یعنې ستاسو د دې هټۍ د سودا چې شی اخلي دا خلک و خامخا حساب. ښه نو څنګه د کار مو ښه ده یعنې راضي یاستئ؟ راځي. ښه ډېره مګر زه چې ګورم د کابل نړیوال هوایي ډګر ډېر پاک، ډېر یعنې واقعا ډېر منظمه ده. کارونه یې څنګه دي؟ کارونه یې منظم دي؟ ښه ډېر ښه. دلته نو د خپل کار نه راضي یاستئ؟ څوک خو درته مشکل نه ایجادوي؟ ښه ډېر ښه. او دا ځوان څه کوي دلته؟ سلام علیکم، خیریت؟ بدر خودت در جمله بیزنسمن میایی یا دکاندارا؟ نه ما کار میکنیم. بسیار عالی. خب نام من سمیع الله. آفرین. همینجا دمی بزنس کلاس دمی غرفه کار میکنین اینجا؟ نه ما خود ما مربوط ما میشه خود بالاست. خب در بالا چی کار میکنین؟ در اونجا در غرفه هستیم، کانتین هستیم. اونجا غرفه چی است؟ اونجا این غرفه است. خب بسیار عالی. کارایتان خوب است ان شاء الله. خب بسیار. اصلا ما که میبینم شما اصلا معرف کلتور و فرهنگ افغانستان هستین. این چیزایی را که میبینم افغانستان معرفی میکنه. واقعا بسیار تشکر، لطفتان است. ما امیدوار هستم هموطنای عزیزی که میاین از کشورهای مختلف به افغانستان و یا هم از اینجا دوباره باز میرن به کشورهای دیگه از جهان، خوب است که از این نمایشگاه ها و این دکان ها و مغازه ها و فروشگاه های بسیار خوبم استفاده بکنن، موادش بخرن و با خود طور نمونه ببرن. ببینیم که یه عزیز ما چیز گپ دگام داره. بله چیزی میگفتین؟ نقشای افغانستان کلش آفرین. بسیار عالی. کار دست است، چرم هستنی، بایکاکا هستنی. حالی امیر اگه مثلا بخرم که قیمتش چند است؟ قیمتش 700 افغانی. 700 افغانی. چرمش اصل است؟ چرم اصلی است، کلش کار دست است. راست گفتین. یا 700 600. نه والا بسیار ارزان است. قیمت ها بسیار ارزان است. بسیار عالی. بسیار تشکر از شما. ډیر زیات مننه. قربانم شم. ډیر ښه ده. موفقیت او بریالیتوب وغواړو. او دلته هم هغه ده قدرمن دوستانو، څوک چې خپل ټلیفونونو ته چارج ورکوي نو هغه د دلته راځي. ډیر ښه امکانات ورته ورشي. بله صاحب تاسو ویلي چارجر ښه ده؟ ډیر ښه. تاسو څه نومیږئ؟ سید خان. ښه سید خان، چیرته روان یې؟ دوبۍ ته ځي؟ هلته اوسېږي که تجارت ته ځي؟ نه هلته کار کوم. کار کوي؟ ګاډی چلوم. څنګه؟ ښه ګاډی موټر چلوي. څنګه د کاروبار هلته؟ الحمدلله گزاره کیږي کنه؟ نو دا د کابل نړیوال هوایي ډګر د تل نظر داسې ډېر څنګه ده؟ ښه ده یعنې؟ ډېر ماشاءالله. ما ته خو ډېر لوکس ښکاره شي. ښکاري لکه خارج کې جوړ کړی. هغه د خارج هم داسې نه ده، مختصره لنډ اما هر څه لري. بالکل اوس ډېر په مخکني پرتله باندې اوس ډېر لوکس جوړ دی. ډېر اعلی. کله ته داخلي کې ته وایې چې خارجي والله واقعا ډېر ښایسته ده. هر خوا ګورې د افغانستان نښې دي.
بیرغونه او نو پیغما نقشې دي لباسونه کالی چې ګوري او ډیره مننه قربان دي شم السلام علیکم السلام علیکم قدرمن لیدونکو دا اوس زموږ لاین راپورټ د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه هیله لرم چې تاسو ته په زړه پورې وښه زموږ د هېواد په شان د کابل نړیوال هوایي ډګر ډېر ښکلی دی هم افغانستان ښکلی دی او هم د نړیوال هوایي ډګر هر څه تاسو ولیدل ښه وړاندیز لرئ انتقادونه لرئ پیشنهاد لرئ د دې هوایي ډګر د ښه والي لپاره کوم نظر لرئ دلته راته په کمنټونو کې ولیکئ انشاءالله ستاسو خدمت کوي ښه او نیکمرغه ژوند ولرئ تاسو دا برخه وګورئ